د ننګرهار ولایت د امنیت دروند قماندان صاحب، د ملي اردو د څلورمې لواء قماندان صاحب، د سرحدي ځواکونو قماندان صاحب، د نظم عامې د لواء قماندان صاحب، د ملي امنیت معاون صاحب، د شکایتونو د کمیسیون رئیس صاحب، معاون صاحب او زړه ته نږدې ژورنالیستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په لومړي قدم کې غواړم چې د ننګرهار پتمنو ولسونو د افغانستان دروند ولسمشر او ټولو افغانانو ته په ننګرهار کې د ولسي جرګې لپاره د ټاکنو ورځ او دا پروسه چې په بریا سره سرته ورسېدله مبارکي ووایم. زه په لومړي قدم کې د خپلو شجاع، زړورو، باتورو او سرخنده دفاعي او امنیتي ځواکونو نه د زړه له کومې مننه کوم چې دو نن ورځ د 11,330 نه اضافه د موږ دغه نومیالیو په دې وظیفه کې، په دې مقدسه وظیفه کې ګمارل شوي وو او دا یوازې نن ورځ نه د اونیو را په دې خوا دا تیاری نیول شوی وو او دو په شپه او ورځ نه ستړي کېدونکو هلو ځلو نن دا وښودله چې د خپل ولسونو لپاره ډاډمن امنیت په اکثره سیمو د ننګرهار کې خوندي کړي تر څو هغو په دغه ډیموکراتیکه پروسه کې برخه والي. زه غواړم چې د ملي اردو ځواکونو، د ملي پولیسو، د سرحدي، نظم عامې، امنیتي ملي، پاڅون کوونکو، محلي پولیسو او د ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو نه د زړه له کومې مننه وکړم او په ځانګړي ډول له دغه قهرمان ټیم نه چې د دو تر رهبرۍ او هغه مسؤلین چې د موږ په قول اردو کې 201 سېلاب قول اردو کې ناست دي چې رئیس صاحب د امنیت ملي ده، قماندان صاحب د قول اردو ده او همدارنګه د موږ په څنګ کې د غوڅ ملاتړ همکاران چې هغو هم شپه او ورځ نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړلې او موږ سره د هوا او ځمکې لارې نه په دې برخه کې همکاري وکړله. همدارنګه په ځای بولم چې د ننګرهار د پتمنو ولسونو خویندو ورونو څخه چې د خاورې او هېواد، اسلام، بشریت او انسانیت ضد دښمن ته نن د هغو ټوپک او مرمۍ ته په خپله رایه او په خپله اراده باندې ځواب ووایم. زه په دې باور یم چې د نن حماسه چې کوم یوه د ننګرهار ولسونو وښودله دښمن ته یې د دې درس ورکړ چې په دې خاوره کې زورواکي نه کیږي، په دې کې په زور حکومتونه نه کیږي او هیڅکله به هم څوک د چا تیري او ظلم ته تسلیم نشي. په ځای بولمه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیونونو د ټولو همکارانو نه هم د زړه له تله مننه وکړمه چې دو د سختو شرایطو په لرلو سره بیا هم ټولو مراکزو ته ځان رسولی و. همدارنګه په ځای بولمه چې د خپلو ډیرو او همیش چې زه یادوم زړه ته نږدې ژورنالیستانو، رسنیو، که د موږ ملي رسنۍ دي، که محلي دي او که نړیوالې دي، د دونه هم د زړه له کومې مننه وکړم چې تاسې نن په دغه ملي حماسه کې موږ قدم په قدم او اوږه په اوږه همراهي کړو. ډېره زیاته مننه. د نن تاریخي ورځې پیښې د دې دپاره چې څومره موږ له دې خوا نه تدابیر نیولي وو، د افغانستان او د دې خاورې او د ولسونو دښمنانو هم یو څه حملې وکړلې چې تقریبا د ننګرهار په کچه باندې 15 حملې وکړلې چې په دغو حملو کې د موږ 44 هېوادوال زخمیان شوي چې د دې 44 د جملې نه 12 نظامي زخمیان موږ لرو او نور ملکي دي او 3 تنه د موږ هېوادوال شهیدان شوي دي چې 2 نارینه چې د کوټ په ولسوالۍ کې په شهادت د یو ماین په واسطه ورسېدل او یوه میرمن چې د دښمن د هوان په واسطه باندې په چمتله کې په شهادت رسېدلې ده. دښمن دغه حملې د حصارک، شیرزادو، خوږیاڼیو، سرخرود، پچیراګام، مومندرې، غنیخیلو، اچین او لالپورې په ولسوالیو کې سرته ورسولې. همدارنګه متاسفانه د نمایندانو ترمنځ هم ځینې غیر معقولې سیالۍ سرته ورسېدلې او د هغې په ترڅ کې په 3 ولسوالیو کې د دو ترمنځ مسلح نښتې منځته راغللې چې 3 ځلې د درینور په ولسوالۍ کې، 1 ځل
د بیسودو په ولسوالۍ کې او همدارنګه یو ځل د مومندرې په ولسوالۍ کې د دوی ترمنځ نښتې راغللې چې دغه نښتې د امنیتي ځواکونو لخوا نه بیرته مهار شوې او هغه چا چې سرغړونه کړې ده هغه د قانون پنجو ته وسپارل شول. زه په ځای بولم چې د دغې تاریخي ورځې چې نن تر 6 بجو پورې پای وموند په ننګرهار کې یو ځل بیا د خپلو دفاعي او امنیتي قهرمانانو نه چې دلته ناست دي او که هغه په سنګرونو او په لومړیو کرښو او ولسوالیو کې دي د موږ د ولسوالانو نه د موږ د ډاکټرانو نه د موږ د صحي برخې د کارکوونکو نه د موږ د معلمینو نه او د تاسې درنو ژورنالستانو ځوانانو خویندو ورونو نه یو ځل بیا د زړه له تنه مننه وکړم چې تاسې نن په دغه ملي پروسه کې په ګډون باندې د افغانستان د خاورې دښمنانو ته وښودله چې په دې هېواد کې نوره سوله راتلونکې اتیو کې چې هغه مسلحانه برخوردونه او یا شخړې وې په دې کې تقریبا 14 کسان موږ نیولي دي دې پېښو نه چې دا په بیسودو مومندره او درینور ولسوالیو کې او هر هغه چا چې په دې ټاکنو پروسه کې مداخله کړې هغه سره به قانوني چلند کېږي نور هم چې څوک په دې کې دخیل وي هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي. ما مخکې یادونه وکړله په دا ټولو پیښو کې موږ 3 شهیدان لرو چې 3 واړه ملکیان دي 2 نارینه او چې د ماین په واسطه باندې د کوټ په ولسوالۍ کې او یوه هم مېرمنه په چمتلې دشته کې د اوان په واسطه د دښمن د خوا نه په شهادت رسېدلې وه. 4 زخمیان لرو چې د هغې جملې نه 12 نظامي زخمیان دي او نورې ملکیان دي. دا په ټول ننګرهار کې هغه ارقام دي چې د نن ورځې د دغې لویې سرښندنې لپاره خپل ځانونه تر یو حده قرباني کړي. موږ خپل تلفات یاد کړل او قربانۍ د نن ورځې په اوږدو کې تقریبا 14 مخالفین وژل شوي دي چې د دې د جملې نه یو قماندان او 4 کسان په حصارک ولسوالۍ کې او 12 کسان په لالپورې ولسوالۍ کې چې دوی په مسلحانه بریدونه د موږ په مراکزو کول او دوی د هوا او ځمکې د لارې نه له منځه لاړل. څومره چې د نننیو شهیدانو او زخمیانو پورې تړاو لري تاسو ته معلوم ده موږ د دې لپاره روښانه میکانیزم لرو. د هغه میکانیزم په رڼا کې به د دوی د کورنیو سره هم د زخمیانو سره مستقیما او هم د شهیدانو د فامیلونو سره به مرسته کیږي او دا واقعا د موږ قهرمانان دي ځکه د دغې پرتمینې ورځې د دغې مقدسې ورځې په ټول کې دوی یا زخمیان شوي یا شهیدان شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د جناب والي صاحب قماندان صاحبان او رئیس صاحب د ټولو په اجازه نن موږ په ننګرهار ولایت کې د سهار د 7 بجو څخه ټاکنې پروګرام مو شروع کړ چې ځینې مراکزو کې یو څه ناوختره او بالاخره انتخابات شروع شو جریان یې درلود تر 6 بجو پورې دوام ورکوي چې په ځینو مراکزو کې تر اوسه هم رای ورکوونکي موجود دي او لا هم رای ورکوي. هغه کسان مطابق د طرز العمل چې 6 بجې په لاین کې وو کسان تر اوسه یعنې جریان لري چې رای ورکړي او حق یې دی او دا پروګرام جریان یې درلود لري. نو په مجموع کې موږ د 304 مرکزو څخه په 302 مرکزو کې موږ انتخابات ترسره کوي. موږ په مجموع کې 33 مراکز درلود چې په لوړ تعدیداتو کې وو چې الحمدلله زموږ امنیتي ځواکونو د هغه لوړ تعدیداتو څخه هم 11 مرکزه فعاله کوي چې صرف 22 مرکزه پاتې سو او دا 22 مرکزه په ټوله کې 22 محلونه لري چې دغه 22 محلونه د رای ورکولو د پروګرام پاتې سو. خو مونږ ته کمیسیون نن شپه فیصله کوي چې دا مرکزونه به سبا ته فعاله کړي که یا په دې چې یو فیصله نامه نن صادر شوی و چې هغه مراکز چې تر 1 بجې پورې نو فعاله شوي وو پس له هغه د فعالېدو امکان یې وو هغه به سبا ته پرېږدي او سبا به په هغه کې ټول ټاکنې ترسره کېږي. نو موږ منتظره د کمیسیون د فیصلې یو چې دوی په دې هکله څه فیصله کوي. په باقي ټولو مراکزو کې مو انتخابات ترسره سو لکه څنګه چې مخکې جناب والي صاحب هم وویله په ځینو مراکزو کې مو مشکلات درلود متاسفانه چې دا همدا لازم یو مرکز کې مو مشکل درلود ډزې سوي وي او یو تعداد کارمندان مو فرارې کړي دي چې وضعیت بیرته تر کنټرول لاندې دی. متاسفانه په مومندرې ولسوالۍ کې خلاصه په ځینو محلاتو کې موږ مشکلات درلود د زورواکو د خوا لکه څنګه چې جناب والي صاحب ویل ناسالم رقابتونه وو او هغه اعتدال رعایت نه کوي
خو په مجموع کې شو الحمدلله ځان خپل په نوبت خپل زړور امنیتي ځواکونو ته جناب والي صاحب مدیریت ته ټولو ته تبریکي وایم چې دا پروګرام په ښه توګه ترسره سو هغومره چې توقع کېدی تر هغه ډېر بهتره و نو شاید په یو ساعت یا نیم ساعت نور هم دوام ولري دا پروګرام ختم سي او د دې په ختم کې چې کله چې رای اچونه ختمیږي ځای آماده کیږي او د رای شمیرنې پروسه شروع کیږي چې هغه به هم شروع کړو دا نن شپه به رای شمیرنه هم وسي تر هر وخت چې دوام یې درلود پس هغه خپل مراکز ټولوو او بیرته په ګدامو کې ذخیره کیږي او دا یو بل شی د یادونې دی چې نتیجه د انتخاباتو په 15 کاپیو کې ترسره کیږي چې یو کاپي په خپل صندوق کې پاتېږي یو کاپي په محل کې ځوړند کیږي او یو کاپي و نمایندان ته ورکول کیږي یو کاپي هم ولایتي دفتر ته ورکول کیږي چې دا د دې انتخاباتو نتیجه یو کاپي به زموږ سره هم وي په خبر کې ویل چې نن شپه د زموږ د مرکزي دفتر د خوا موږ ته به لیست واستول سي چون زموږ ګزارشات د ډیټابیس د طریقه و دوی ته رسیږي او دوی هلته تحقیق کوي چې کوم مرکز تر 1 بجې پورې نه و پرانستل سوی چې موږ داسې مرکز نه درلود موږ ټول مراکز سهار پرانستل سوي وو خو ځینې مراکزو کې کوم مشکل و ناوختره به وو خو تر 1 بجې پورې مو نه درلود او موږ مراکز درلود چې هېڅ ونه پرانستل سو چې هغه 22 مرکزه وو نو دا شی به شپې ته معلومیږي چې دا ځای لیست راسي او چې آیا دې مراکز ته دوباره اجازه ورکوي چې پرانیستلو که یا نتایج رئیس د شکایتونو اشاره درلود موږ اول یو قسمي نتایج اعلانوو بیا ابتدایي نتایج دي او بیا نهایي نتایج دي چې دا په مرور د زمان کیږي او وخت به ونیسي موږ کوشش کوو چې هر څه ژرتره د محلاتو څخه خپل مراکز ټولې کړو نتایج به کابل ته واستوو په ظرف د 2-3 ورځو کې نو ځینې ولایات دي چې ډېر لرې پرتې سیمې لري هغه ته باید هوایي دغه وسي موږ هم هوایي انتقالات لرو لکه سارک او شیرزاد چې هغه نظر په پلان پورې اړه لري چې څه وخت ورته پلان کېږي د هغه ځای مراکز استول کېږي او دا مراکز چې واستول سو د دې نتایج چې هغه ټي وي کې دی موږ مرکز ته استوو نو شاید ننګرهار نتایج ژرتره مرکز ته ورسېږي خو مونږ ته یو تعداد ولایت شاید ډېرتره او دا د نور په مرکزي دفتر پورې اړه لري چې دوی څه وخت دا یې توحیدوي او پس د دې چې توحید کوي بیا رسنیو ته وایي د کنفرانسو د طریقې د نتایج موږ خپل ټول بشپړ آمادګي لرو دغه مراکز دپاره مو مواد درلود لکه نور مراکز مواد کارمند استخدام سوي وو او مواد تر ولسوالیو پورې رسېدلي اساس او غیر اساس مواد تر ولسوالیو پورې رسېدلي دي نو که کمیسیون فیصله وکړي د امنیتي ځواکونو په ملتیا دا مراکز به پرانیزو د نمایندانو ډزې لکه څنګه چې جناب والي صاحب هم وویل رئیس صاحب شکایات هم وویل دوی ته مشخص دي د دې سره به چلند کېږي گرفتاری هم سوی دی نو دغه آخرنی مورد چې ما خپل ته مشخص نه و چې څوک و خو وخت چې د قمنداني امنیت سره مې تماس ونیول دوی خپل ټیم یې استولی و چې ویې څېړي د رایپاڼو ختمېدل یعنې په مجموع کې مشکلات وو رایپاڼې د تخنیکي ستونزې د سببه کم سوي وو او په ځینو مراکز خال مراکزو کې او هغه د ووټر لیست په ځینو مراکزو کې نه وو بیا علیحده کسانو رای ورکړ خو مونږ ته دومره ډېر جدي ستونزه نه وو دا ډېر کمو ځایو کې دا مشکل پیدا سو هغه هم تخنیکي ستونزه وو د لوجستیکي ستونزه دا یو شی غواړم واضح کړم چې علاوه د مرکزي دفتر د خوا ټول ټاکل سوي وو د کانکور د امتحان د طریقه زموږ ټول هغه اساس مواد په بکسو کې سیل سوي یا مورلاک سوي وو د مرکز څخه تنظیم سوي وو دا محلات ته واستول سو او د دې مشکل په محلاتو کې ځینې ځایو کې ځینې تخنیکي ستونزې درلود چې مخکې مې وویل دومره محسوسه نه وو کومو سیمو کې ډېر مراکز تړلي پاتې دي زما سره دا جدول شته په دې کې شینوارو کې وبخښئ چپرهار کې 15 مرکزه تړلي وو چې تر ټولو ډېر دی روداتو کې 3 خوږیاڼیو کې 3
بټي کوټ کې یو، وخشه شینواره کې 4 په دغه ترتیب 2 زه باید رد کړم په دې چې موږ په ټول د ورځې کې خپل د کارمندانو سره په سایه کې په تماس کې وو. داسې کوم شی د کوټ د ولسوالي موږ ته گزارش نه دی راکړل سوی، یعنې په مجموع کې کوټ ولسوالي کې شایعات خو ډېر وو وروره. موږ په جریان د ورځې کې جناب والي صاحب هم د دوی سره یو ځای وم، ډېر شایعات بخښېدل. هغه وخت چې بېرته مو خپل د کارمند څخه یا د ناظرو دغه څخه احوال اخیست، هغه شی به نه و. نو په کوټ کې داسې کوم مشکل مو نه درلود. مهمندري کې مو درلود، عین شاید هغه ویډیو هم د مهمندري وسي د عثمانزیو مرکز چې هلته جنګ هم وسو، زموږ وسایل مات هم سو، زموږ څو ځایه زموږ کارمندان مورد لاتکوب قرار ورکول سو. عثمانزیو کې په مهمندري ولسوالي کې زموږ وسایل یې مات کړئ، اسناد و مدارک یې سره څیرې کړئ. 2 متخاصم ډلې چې البته دواړه ډلې نوماندان وو، نو دا پروګرام یې هلته مختل کوي. دا شی واقعیت لري، اما په کوټ کې مو داسې یو مشکل نه. تاسو هم د انتخاباتو کارکوونکو په څنګ کې ډېر زحمتونه وګالل، د زړه له کومې له تاسو مننه. اول قدم کې د ننګرهار د عزتمن او پتمن ولس نه د زړه له کومې مننه کوم چې دوی خپل هغه ملي وجیبه نن په ټول قوت او قدرت نن ترسره کړه. په دویم قدم کې د جناب والي صاحب نه ډېره مننه کوم، د جناب قمندان صاحب د امنیې نه، د معین صاحب د امنیتي ملي نه، د ټول امنیتي ځواکونو نه، د هغه ساکرونه چې نن وږی تږی ودرېده په مراکزو کې او واقعا خپل ملي وجیبه یې ترسره کړه او د امنیت په بخش کې واقعا تاریخي نقش ولوباوه. موږ ډېر ښه انتخابات درلوده په ننګرهار ښار کې، د ټولو تصوراتو په خلاف چې ګویا ننګرهار د شدید ځواکونو سره مخامخ ده. اما نن ټول په دې وپوهېدل چې د امنیتي قوي ځواکونه نن هغه ټول توطیې شم کړل په ننګرهار کې او موږ ډېر ښه او باتصور انتخابات درلوده. اما متاسفانه د انتخاباتو په مدیریت کې یو مقدار چالشونه او مشکلات موجود. د هغه چالشونو نه د انتخاباتو د مراکزو ناوخته پرانیستل چې بیا د حل لاره ورته پیدا شو چې موږ حداقل په دې وتوانېدلو چې یو مقدار وخت هم ورته تمدید کړه چې تر اوسه پورې دا لړۍ ادامه لري. دویمه ستونزه چې واقعا د مدیریت په بخش کې بد اغېزه درلوده هغه د بایومتریک مشکل. موږ دا د بایومتریک مشکل درلوده په ډېرو مراکزو کې، ډېر مواد، ډېر افراد چې دوی غوښتل رایه واچوي د بایومتریک د ستونزو سره مخامخ وو. ډېر ماشینونه په ننګرهار ښار کې موږ ګزارشونه لرو چې متاسفانه خراب وو، یا د مخکې نه چک شوي نه وو، یا هم په هر موضوع چې دا به دې څېړنې په کلکه توګه کېږي او دا به څېړنې کوو چې ولې داسې شوي دي، ځکه یو ملي پروسه یې په ننګرهار کې د ډېرو ګواښونو چالشونو سره مواجه. د نوماندانو مداخله، د هغوی د ناظرینو مداخله په ډېرو سایډونو کې لیدل شوي دي. موږ ثبت کړي دي دا شکایتونه او جدي رسیدګي به ورته کېږي. حتی څرنګه چې جناب والي صاحب هم یادونه وکړه په ډېرو مراکزو کې دوی نښتې هم سره کړي دي. هغه موضوع ټول د موږ سره یاداشت دي، درک دي، هغه ته به جدي رسیدګي کېږي. بل ستونزه چې واقعا د انتخابات په مدیریت کې موجود و د شکایاتو د کمیسیون نمایندگان ته اجازه نه ورکول په مراکزو کې چې دوی هلته حضور ولري. تاسو ته معلوم ده چې په سکل انتخاباتو کې د شکایاتو کمیسیون، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په هر محل کې یو نماینده درلوده د شکایاتو د ثبت لپاره. متاسفانه په بعضې محلاتو کې، په ډېرو محلاتو کې د شکایتونو کمیسیون نمایندګانو ته اجازه ورکول شوې نه ده او حتی ډېر داسې محلات موږ یاداشتونه لرو، شکایتونه هم ثبت کړي دي چې د شکایاتو فورمې چې باید دوی ته سپارل شوي وو هلته مقاومتونه صورت نیولي دي او د شکایاتو مواد ورته تسلیم شوي نه دي چې دا به په جدي توګه څېړل کېږي او نتایج به یې له تاسو سره شریک کېږي. دا متاسفانه بعضې ستونزې وې د انتخاباتو په مدیریت کې. اما په مجموع توګه موږ په ننګرهار کې د شکایتونو لړۍ کې په مجموع تر اوسه پورې موږ 1563 شکایتونه لرو چې هغه شکایتونو کې د نوماندانو مداخله هم شامل ده. د شکایتونو د کارمندانو سره زور ویل، حتی زموږ یو کارمند وهل د یو نوماند په وسیله، حتی د یو ناظر له طریقه د هغوی ډبول وهل، هغه موردونه موږ سره یاداشت ته درج ده. په ډېرو محلاتو کې تقلب راپورونه راغلي دي چې هغه باید وڅېړل شي، دقیق باید مستندسازي شي. د نوماندانو ترمنځ شخصي جنجالونه، مشکلات، بالاخره مداخله
د ناظرینو ته د نمایندانو ناظرینو ته اجازه نه ورکول او ډېر داسې نور موارد دي چې باید په کلکه توګه وڅېړل شي، دوسیو ته باید رسیدګي وشي او د هغه نه وروسته باید نتایج تاسو سره حتما شریکېږي او نتایج باید تاسو ته ویل کېږي. دا په مجموعه توګه د شکایت د کمیسیون گزارش. زه هیلهمند یم چې موږ دا ټول موضوعات وڅېړو او چې څېړو او زه امیدوار یم چې د دغه نتایجو نه وروسته موږ یو شفاف عادلانه څرنګه چې تر اوسه پورې دا ټول دوستان زحمت ویستلی دي او دې نتایج هم چې څنګه د ننګرهار د عزتمند ولس ورته منتظر دي هغه نتایج ورته وړاندې کړو چې دوی کومه د هغې تمه لري. ورځو ترمنځ باید دا وڅېړو ځکه موږ درې مرحلې د شکایتونو نور هم لرو. اوله مرحله کله چې قسمي نتایج اعلانېږي هلته موږ شکایتونه اخلو، هغوی ته باید رسیدګي وکړو. بیا کله چې ابتدایي نتایج اعلانېږي هلته هم رسیدګي کوو. نور موارد هم دي چې هغو موضوعاتو ته باید رسیدګي وکړي. موږ دا نه ځنډوو، زر تر زره نتایج اعلانوو. موږ کافي امکانات ورته په هغه کې لرو ولایت کې. خبره ده چې موږ ته د شکایتونه رسیدلي دي، موږ به یې څېړنه کوو. حتما 2 ورځې بعد بله نتایجو تاسو سره شریکوو ځکه تاسو خو یوه خبره معلوم ده چې مخکې له دې چې یو خبره مستند نشي، مستندسازي یې نه کړو، د چا نوم اخیستل هم بد اغېزه لري دغه د شخصیت لپاره هم د حقوقي لحاظه. نو په دې لحاظ موږ حتما دا ټول موارد تاسو سره شریکوو. ولې هغه نمایندان چې دوی یې ډزې کړي دي خو هغه جناب والي صاحب هم یادونه وکړه، تاسو هم پرې پوهېږئ چې څوک دي او ټول ننګرهار ولس پرې خبر ده. هغوی خو یو سپړلی کتاب ده، د هغوی نومونه اخیستل هم فکر کوم چې وخت ضایع کول به اما شته نور ولسوالیو کې موږ ډېر موارد لرو چې د وکیلانو مداخله پکښې او موږ به یې په کلکه څېړنه او پلټنه وکړو. قانون د انتخابات د 96مې مادې نه نیولې تر 99مه پورې هم په ټاکنیزو تېروتنو سرغړونو هم ټاکنیز جرایمو باندې بحث کړی ده او هم مجازات باندې بحث کړی ده. تاسو د انتخابات قانون ته که مراجعه وکړئ په صراحت هلته